ګل یې ګڼمه ګلستان خو نه دی ګل یې ګڼمه ګلستان خو نه دی یاره تصویر دې ستا په شان خو نه دی او زړګی مې هسې بې موسمه یخ شو زړګی مې هسې بې موسمه یخ شو سترګې مې وګوره باران خو نه دی السلام علیکم ګران مینوالو زه یم عایض اسد د ښکلا ټي وي لخوا قدرمندو موږ سره چې کوم ښاغلی شخصیت دی هغه د څه تعارف محتاج نه دی د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره یې ډېرې هلې ځلې کړي دي اوس هم لا لګیا دی لا ستړی نه دی خار یې نه دی منلی او همدغه د ګټې په میدان داسې شاسوار دی چې زه څومره قدرې صفت وکړم نو زه یم چې کم به وي هغه شعر دی چې هر څه چې کېږي خو بس ژوند د پښتو په کار دی بنده له ښایي په وس ژوند د پښتو په کار دی او زما د دا عقیده زما ایمان دی په دې زما د دا عقیده زما ایمان دی په دې د خدای منلو نه پس ژوند د پښتو په کار دی او ایازه خوښې مې ساده جامې د حیا څه کوم کین خواب وطلس ژوند د پښتو په کار دی قدرمندو موږ سره چې کوم ښاغلی شخصیت دی هغه زموږ دپاره ډېر قابل قدر انسان چې موږ سره په دې پروګرام کې تاسو چې د ښکلا ټي وي په شیشه باندې وینئ عباسین یوسفزي صاحب چې ډېر کتابونه یې لیکلي دي او لا لګیا دی ستړی نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام قدرمنده مشره څنګه یې تاسو ښه دا الله فضل دی شکر دی تاسو ښه دا زه ځان دپاره اعزاز ګڼم چې تاسو په دې قیمتي وخت کې تاسو موږ له چې کوم ټایم راکړو زموږ د پروګرام تاسو د ښکلا ټي وي نه قربان چې تاسو د پښتو خدمت کوئ مننه جي ډېره مننه قدرمنده اول یو دا پوښتنه کوم چې زموږ دا کم نوي کول زلمي دي دې شاعري کول غواړي نو دوی وایي چې یاره زر تر زره دا کتاب چاپ شي او هغه د مینوالو مخې ته راشي تاسو په دې هکله دوی له څه پیغام ورکول غواړئ اصل کې د هر چا دا خواهش چې زر ته زره زما کتاب چاپ شو زر خلک وپېژندی خو معیار اصل شی دی چې کله غیر معیاري کلام چاپ کړي نو بس دی ورسره ورک شي او کلام یې ورک شي پکار دا ده چې لیکوالان اول په ادبي تنقیدي اجلاسونو کې کښېني پوه شي د څو ملګرو د لاسو نه هغه خپله شاعري تېره کړي واوري هغې وګوري هغې پکې سرسړه وکړي د هغې نه پس که بیا چاپ کوي نو خیر دی او چې بې وخته چاپ کړي نو دی هسې خپل تاوان وکړي هم په خپله ځان ورک کړي هم هغه شاعري ورکه کړي او چې کله پخه شي او چاپ یې کړي دا داسې دی لکه چې شنې میوې خوري او پخې میوې خوري بس دغه فرق او بل داسې ووایي مشره چې لکه موږ به دا ولیدو چې زموږ ډېر داسې مشران دي ډېر قابل قدر چې هغې ډېره ښه داسې ووایم چې پخه شاعري ده ای کتابونه زه به داسې وم چې د خپل اولاد نه خولې نوړې چوکول دي اول له وس نه کېږي چې وس توفیق وشي اول خو دا چې په اخبار په رساله کې هغې چې په دغه ګڼه کې زمونږ کلام راشي خو چې زه دومره وس یې وشي نو هغه کتاب چاپ هغه کتابونه موږ بیا وګورو په بوک سټالونو کې پراته اول خو ته څوک الي نه او که واغستې هم شي نو هغه کتابونه وځي نه کنه او ځینې موږ داسې د سوشل میډیا شاعران ولیدل چې هغه تاسو هم پته را تاسو به یې وینئ ګورئ د هغې په زرګونو کتابونه وځي زموږ چې کم مشرانې دي کتابونه نه وځي دا څه وجه ده دې وجه یو خو دا ده چې پخوا به میډیا نه وه که نه اوس میډیا ده نو په میډیا باندې داسې وشي او ځینې خلک دروغ هم وایي چې دومره کتابونه مې وویل دومره داسې ګوسه دی مسله دا ده چې کتاب اوس هم خلک ګوري د کتاب لوستونکي اوس هم خلک شته داسې نه چې نشته خو هغې ته نمونه خو ښودل دي نمونه اوس د سوشل میډیا دور دی نو په هغې باندې د هغه شاعر کلام لږ ښکاره کول غواړي د هغه مشاعرې ښکاره کول غواړي خلک یې وګوري نو د هغې نه پس خلک کتاب اخلي او چې دا کم لګیا دي په سوشل میډیا باندې او هغې ښکاره دي نو هغې وختي ته ور خلک واوري بیا چې کله وګوري معیار ته وګوري نو که ښه معیار یې خلک یې قبول کړي او که معیار بل د مینوالو په داسې خپل پیغام ورکول غواړئ بس زه به دا ووایم چې پښتو وایئ پښتو لولئ پښتو لیکئ او پښتو کوئ بلکل یو سرجي د دغه نه مخکې یو هایکو وایم چې په کتابونو باندې اور خپورې شه ټول شاعران یې د مضمون خلاص کړي او پښتانه یې هډکو ګوري هم نه
قدرمنده مشه د ښکلا ټي وي په شیشه باندې تا دا مینوال ویني نو په تاسو خپل خوندور کلام دوی سره زه به ورته یو غزل ووایم ګل یې ګڼمه ګلستان خو نه دی ګل یې ګڼمه ګلستان خو نه دی یاره تصویر دې ستا په شان خو نه دی او زړګی مې هسې بې موسمه یخ شو زړګی مې هسې بې موسمه یخ شو سترګې مې وګوره باران خو نه دی او وی به زما خو پر اختیار نه لرم وی به زما خو پر اختیار نه لرم دا زما ځان څه زما ځان خو نه دی او په جهنم کې هم تیریږي ژوندون په جهنم کې هم تیریږي ژوندون د چا په یاد کې دومره ګران خو نه دی او جمهوریت که ډېر ساهو نظام دی جمهوریت که ډېر ساهو نظام دی زما د فکر ترجمان خو نه دی او چې ګناه پیژنم بیا هم کومه چې ګناه پیژنم بیا هم چې ګناه پیژنم بیا هم کومه دا زه په خپله یم شیطان خو نه دی او د غلیمانو هسې خپې رپېږي د غلیمانو هسې خپې رپېږي یو اباسین دی څه کاروان خو نه دی دا قدرمندو اباسین صاحب په دې شعر باندې زه اختتام کوم چې ولې چې وګوري قیامت جوړېږي په غیر غمازو مصیبت جوړېږي ملګرو تاسو ته نه خبر د مینې کوښه په قسمت جوړېږي قدرمندو د بل پروګرام لپاره ما یا د سخت اجازه راکړئ د الله فرمان